أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 158 नंबर आयात थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द अल्लाह पा हुक्म बांधे खपल माशूम बचे इस्माइल अलैहिस्सलाम और द अगा मोर हाजिरा बीबी द अल्लाह पा हुक्म बांधे द मक्के मुकर्रमे पदग खुश्क मैदान के प्रेखोदन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम द अल्लाह पा हुक्म बांधे वापस लाड़ा तो खच कमवनागा खत्म शुला ओबा या कजूरी या नौर सदा खुराक काक सीजुनौ ख़त्म शु। द इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम इम्तिहानो और द हाजिरी भी हम इम्तिहानो। खुराक काक चे ख़त्म शो द हाजिरी भी बदन की ताकत ख़त्म माशूम द पार पे पसीना मुबारक के ख़त्म न द हाजिरी भी द पार द खुराक का इंतज़ाम हो और न द इस्माइल अलैहिस्सलाम द पारा। इस्माइल अलैहिस्सलाम माशूम अगम दल्लुगे दलासा बेताबा और द यो माशूम बची द तकलीफ पवजा मोर तच सोमर तकलीफ रसीगी दागे एहसास सिर्फ मोर कूली शी ब्या पतेरा तेरा च द तकलीफ और सख्ते प वक्त के जनाना सरा सोक नारीना नवी और बल हमदर्द इंसान हम नवी न दे सरा परेशानी नौरम ज्यादा शी। दग वक्त के हाजिरा भी डेर बेहदा परेशान हुआ और दे खपले परेशाने पवज बांधे कल सफा डेरे तखीजो कल मरवाता और खपल माशूम बची तो हम गोरी दलरे न सफा और मरवा दो गुरुनौ और दे द्वाड़ो पमंस की ओ कंदवा न सफा और मरवा तो चे बउखत न लरे न बे माशूम लीदो हो चे दे सफा और मरवा मंस की कंदे ले बरोर सेदला न बिया बे माशूम पर नजर न रात न दगे दे के बे मंडा वाला वजला हाजिरी भी मंडा वहलेला द सफा मरवा पमंस की बिया दगे वक्त के द जमजम चीना अल्लाह पाक राखकारा कड़ला दागे पौबो के द तंद खत्मोलो सरा द लुग खत्मोलो सलाहियत हम मौजूदो अल्लाह पाक द हाजिरी भी परेशानी पदे वक्त पदे तरीका खत्म करा। हाजिरा भी द खपल सबर और इस्तिकामत पर हालत के द सफ़ा और मरवा पमंस के तगरा तगे को द दे द सबर इम्तिहान पूरा शो दा कामयाब शुला
خو د دې دا منډې ترړې الله ته محبوب شوي او تر قیامته پورې په حاجیانو باندې په حج او په عمره کې لازم کړي چې هر یو حاجی نارینه وي که زنانه وي که حج کوي او که عمره کوي نو د صفا او مروه په منځ کې به اوه چکرې لګوي. دا په حقیقت کې د صابرینو یو عملو چې الله ته خوښ شو. نو صفا مروه من شعائر الله، د الله د یادګار د نښونه نښې دي. یو زمانه داسې وه چې آصاف او نائله یو سړی او یوه ښځه د بیت الله خوا کې بے ادبي وکړله، بد کار ترې نه وشو. او په دغه وخت کې آصاف او نائله دا بدکاره خلق دوی نه خدای کاڼی جوړ کړ. انسانانو خو کاڼي شو، خلقو ته عبرت اغشته، د خلقو د عبرت د پاره شکلونه مسخ شو، د انسان نه کاڼی جوړ شو. نو آصاف چې سړیو د ده دا کاڼی خلقو را واغشته او په کوه صفا باندې ولګو، او نائله چې دا ښځه وه او دې نه کاڼی جوړ شو نو دی مروه سره کېښودله. نو د جاهلیت په زمانه کې چې خلکو به حج او عمره کوله نو دا صفا او د مروه سره دا دوه بوتان پراته وو د پاره د عبرت چې د بیت الله په خوا کې څوک بې ادبي کوي نو دا به حالي دوی نه کاڼي جوړ شوي. خلکو به توبې استې، یا الله توبه د بیت الله خوا کې به بې ادبي نه کوو، ګوره دوی نه کاڼي جوړ شو. نو څه زمانې پورې خو خلکو ته عبرت او نصیحت واغشته، او دغه خلک چې مړه شو چې د چا په مخ کې دا بد کار شوی و هغوی مړه شو، نوې خلک پیدا شو نو هغوی ته دا معلومات نه و چې دا صفا او مروه سره دا دوه بوتان د څه دي. نو شیطان ورته وی چې صفا او مروه له ځای او راځئ نو دې بوتانو له په سر لاس وهئ. نو چې څه مدت تېره شوه نو شیطان خلکو ته دا دوه خدایان دي، هغه زناکار چې شکل یې بدل شوی، شیطان ورته دا خدایان دي، د دوی په سر به لاس وهئ، د دوی به تعظیم کوئ. نو چې کله خلک مسلمانان شو د بت پرستۍ نه توبه وکړه نو دا خیال یې وکړ چې د صفا مروه طواف خو د دې بوتانو د تعظیم د وجې نه هر کله چې د بوتانو تعظیم حرام شو نو د صفا مروه طواف هم منع کېدل پکار دي. دا ورته معلومه نه وه چې د صفا او مروه طواف په اصل کې د حج او د عمرې دپاره و، او کافرو د خپل جهالت د وجې نه د دې بوتانو تعظیم شروع کړو. په دې مقام کې مسلمانانو وی چې دې صفا مروه کې به اوس چکرې جایز نه وي، ځکه دې کې اوسه پورې بوتان پراته د بوتانو تعظیم کېده، دا به جایز نه. دا د مکې مکرمې د خلکو حال. د مدینې منورې انصارو د کفر په زمانه کې هم د صفا او مروه طواف بد ګڼه، نو د اسلام نه پس هم دې ته په دې طواف کې تردد پیدا شو، او پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړو چې موږ خو د مخکې نه دا بد ګڼو او صفا مروه او چکرې به وو. نو د دې په جواب کې دا آیات نازل شو، اوله ډله او دویمه ډله دواړو ته دا ویلی شو چې صفا او مروه په طواف کې هیڅ ګناه نشته. د صفا مروه په منځ کې اوه چکرې دی کې هیڅ ګناه نشته، خرابي پکې نشته. دا خو د خدای پاک د عبادت او د دین د نښو نه نښې دي، د دې طواف پکار دی. ان الصفا والمروه من شعائر الله، بشک صفا او مروه ډېرې من شعائر الله د نښو د یادګار د الله نه دي. شعائر الله، شعائر جمع د شعیرة الله،
او شعیره د خدای پاک د یاد نخې او علامې. ان صفا والمروه بشک صفا او مروه دو ډېرې من شعائر الله دا د نخو د یادګار د الله نه دي. فمن حج البيت او اعتمر هغه څوک چې حج وکي یا عمره وکي فلا جناح علیه نو پس هیڅ ګناه نشته په ده باندې ان یطوف بهما چې د صفا او مروه په منځ کې چکرې ولګوي. طواف وکي د صفا او مروه په دې کې ګناه نشته وي. ومن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم. ومن تطوع خیرا هغه چا چې په خپله خوښۍ باندې نیکي وکړله فإن الله پس بېشک الله پاک شاکر قدردان دی د بنده د عمل قدر کوي علیم خبردار دی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات بیشک هغه خلق چې پټي ما انزلنا چې هغه څه چې موږ نازل کړي دي من البينات د واضح حکمونه والهدى او د هدایتنا من بعد ما بیناه رست د دې چې موږ بیان کړي دي للناس خلقو ته فی الکتاب په کتاب کې یلعنهم الله الله لعنت لیږي په دوی باندې ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دوی باندې لعنت ویونکي. الله چې کم احکام نازل کړي دي کم هدایت نازل کړي دي خو واضح بیان که اوس دغه حق پټی څوک نو په دوی باندې لعنت دی. مخکې د قبلې د بدلېدلو په ضمن کې الله پاک فرمایل چې اهل کتاب د پیغمبر علیه السلام صفات پیژني. تورات انجیل نور آسمانی کتابونه کې نازل شوي دي نو دی پیغمبر علیه السلام پیژني داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن پیژني خو بیا هم د حق اظهار نه کوي. د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ حقانیت پټي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هغه خلق چې الله وي موږ ورته کتاب ورکړی دی پیژني پیغمبر علیه السلام لکه څنګه چې خپل زامن پیژني. وان فريقا منهم لا يكتمون الحق یو ډله د دوی نه داسې ده چې هغوی حق پټي وهم يعلمون حال دار چې ښه پوهېږي دوی. نو اوس په دې آیاتونو کې د حق د پټولو سزا ذکر کیږي. نو د آیات مطلب دا دی چې الله فرمایي کم خلک چې زمونږ نازل شوي ښکاره حکمونه او د هدایت خبرې پټوي حال دا چې دې ته ښه تفصیل سره پخوانو کتابونو کې بیان شوی دی. نو په داسې خلکو د الله د طرف نه لعنت او د لعنت ویونکي مخلوق د طرف نه هم په لعنت که دا خلق په اخلاص باندې توبه وباسي د خپل عملونو اصلاح کی حق بیان کی نو دغه خلکو باندې الله وی زه په مهرباني کوما رجوع د رحمت په کوما زه به معاف کوم توبه به قبول کوم. او که څوک کفر اختیار کی په حالت د کفر کې مړ شو نو الله وی دې خلکو ته معافي نه کوما په دې خلکو د الله لعنت د فرشتو لعنت د عامو خلکو د طرف لعنت او د دې لعنت سره به جهنم ته داخل شي. نو دې آیاتونو کې حق پټون کې خلق کفر اختیارون کې خلق دا غوی سزا ذکر شول چې په دوی به لعنت وي. نو دا لعنت څه ته وایي؟ د عربی ژبې په اعتبار باندې لعنت معنا لرېوالی یا شړل. اوس دې کې مراد ته نه د الله د رحمت نه لرېوالی او د الله د رحمت نه شړل مراد دی.
دا الله دا طرف نه لعنت دار چې دوی با د خپل رحمت نه الله لري کی. یلعنهم الله، الله په دوی لعنت وی د خپل رحمت نه لري کی. ویلعنهم اللاعنون، لعنت ویون کی په لعنت وی. نو دا لعنت ویون کی څوک دی؟ نو مخکې آیات کې الله وضاحت کړی دی چې لعنت ویون کی فرشتي دي. فرشتي په دې خلکو لعنت وی، عام خلق لعنت وی په دوی باندې، او د دې نه علاوه نور مخلوقات لکه پیریان یا په ځمکه اوسېدونکي څیزونه دویم په لعنت وی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت، من پیغمبر علیہ السلام سره یو جنازه کې شاملو. فقال ان الكافر يضرب بين عينيه، پیغمبر علیہ السلام فرمایل کافر د دواړو سترګو په دې منځ کې والی شي. فيسمعه كل دابة غير الثقلين، نو بیا د دې کافر دا چغې اوري هر یو جاندار بغیر د پیریانو د بنی آدمونه. فیلعنه کل دابة سمع صوته، نو هر یو جاندار چې د دې مړي आवाज اوري لعنت پې وي، په دې کافر مړي باندې لعنت وي. فذلك قول الله تعالى ويلعنهم اللاعنون، وی دا دا الله قول چې ویلعنهم اللاعنون د دې دقه مطلب دی. په جن کې الله په لعنت وی، فرشتي په لعنت وی، پیریان په لعنت وی، د ځمکې مخلوق په لعنت وی. او چې کله قبر ته ورسېږي فرشتي د دې دواړو سترګو منځ کې ووایي، وی دې داسې تیره چغې وایي چې ټول مخلوق یې اوري، یو پیری بني آدم یې نه اوري، نور ټول اوري، او بیا دا ټول اورېدونکي مخلوق په بیا لعنت وی. د فرشتو، انسانانو، پیریانو او د نورو څیزونو د طرف نه دا لعنت چې دی، نو لعنت دار چې هغوی د ده په حق کې د خدای پاک د رحمت نه د لرې والي دعا کوي، یا الله د خپل رحمت نه لرې کړي. فرشتي، پیغمبران او نیکانو خلکو ارواحونه هغوی پې ځکه لعنت وی چې د دې فرشتو، د پیغمبرانو، د نیکانو خلکو کوشش دا وي چې د الله حکمونه بیان شي او د الله حکمونه خواره شي، او دا خلک د دغه حضراتو د کوششونو ضایع کول غواړي. نو ځکه په پیغمبران او فرشتې او نیکان خلک د هغوی روحونه په لعنت وي. کافران، فاسقان، فاجران په دې خلکو لعنت وي، ځکه چې دوی هغوی ته د حق معلومولو موقع ورنه کړله. دا چا چې حق پټ کړی دی، نو دوی د کافرانو، فاسقانو، فاجرانو ته د حق پیژنګلو موقع نه ده ورکړې. کافران، فاجران، فاسقان هم په لعنت وي. او د حق د پټولو په وجه چې قسم قسم مصیبتونه او بلاګانې د اسمان نه نازلېږي، نو دا تمام حیوانات، کاڼي، بوټي دویم په لعنت وي. ځکه چې د دې د وجې نه دا مصیبتونه په عام مخلوق باندې راځي. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې کله قات راشي، باران بند شي، نو زناور ګناهګارو خلکو باندې لعنت وي، او وایي چې د دوی په وجه دا سپیروالي په موږ راغی. که دا ګناهګار خلک نه وي او دا نیکان وي، نو الله به بارانونه کړي، قاتونه به نه راتلل. خو د دې ګناهګارو په وجه باندې قات راغی، باران نه کېږي، نو هغوی ورته خیرې کوي. د الله حکمونه پټول دا یو سخت عظیمه ګناه ده، او د دې عظیمه ګناه سزا ذکر شوه. اوس مقابله کې هغه عالم چې هغه د خدای حکمونه خلکو ته بیانوي، د هغه په باره کې پیغمبر علیه السلام څه فرمایي چې کوم عالم د خلکو ته د الله حکمونه بیانوي، هغه لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي
ان العالم یستغفر له کل شیء، بیشک عالم چې دی نو بخنه غواړي د دپاره هر یو شي، حتی الحیطان فی البحر، تر دې چې کبان په دریاب کې د عالم دپاره دعاګانې غواړي، د مغفرت دعاګانې ولا غواړي. دا لعنت ویونکي چې لعنت وی نو څنګه وی؟ لعنت ویونکي یا خو په حقیقت سره لعنت وی، او یا دا مطلب دی چې د دوی حال داسې دی چې هغه د حق پټونکو او کفر کوونکو باندې د لعنت ویلو سبب دی، او په کومو څیزونو کې چې عقل نشته نو د هغوی د لعنت ویلو معنا دا ده چې که دوی کې عقل وي نو لعنت به یې پې ویلی وي، او یا دا مراد دی چې د قیامت پر ورځ باندې به دوی باندې لعنت ویلی شي، او دوی به پخپله هم په یو بل باندې لعنت وی. کافران پخپلو کې په یو بل باندې قیامت پر ورځ لعنت وی. ابو العالیه رحمت الله علیه وی چې هذا یوم القیامة یوقف الکافر، فیلعنه الله ثم یلعنهم الملائکه ثم یلعنه الناس، یعنی دا به د قیامت پر ورځ وي، کافر به ادرولی شي، اول به په الله لعنت وی، بیا به په فرشتې لعنت وی، بیا به په عام خلق لعنت وی، او په خپلو کې هم په یو بل به لعنت وی. یلعن بعضهم بعضا، بعضې به په بعضې باندې لعنت وی. نو لعنت یو خطرناک شی دی. د لعنت د لفظ نه چې څومره موس کېږي نو ځان ته ساتئ، په چا لعنت مه وایئ. خو بعضې کارونه داسې دي چې په هغوی لعنت ویلی شوی دی، لکه سړی چې د ښځو لباس اغوندي نو په دې سړي لعنت حدیث کې راغلی دی. کومه ښځه چې د سړو لباس اغوندي نو په هغې لعنت ویلی شوی دی. نو سړی به د ښځو پیښې نه کوي او ښځې به د سړو پیښې نه کوي. که د یو بل پیښې یې شروع کړلې نو په احادیثو کې پې لعنت راغلی دی. د ښځو کېړی به سړي نه پخپو کوي او د سړو پیزار به ښځې نه پخپو کوي. داسې په هر یو شي کې چې سړي د ښځو مشابه شي او ښځې د سړو مشابه شي نو دا کار به څوک نه کوي. دروغ وینا نه ده ښه، دروغجنو باندې هم لعنت راغلی دی. دا په سرمن کې ستن ټومبل او په هغې کې رانجه اچول او بیا هغې کې نښې جوړول، خالونه لګول، دا ګناه ده. بعضې زنانه په تندي باندې شین خال جوړ کړي، یعنې هغه ستن پکې وټومبي او رانجه پکې واچوي. په ننګي باندې خال جوړ کړي، په زنه باندې خال جوړ کړي، په دوی لعنت ویلی شوی دی. بعضې سړي په لاس باندې، په مټ باندې، په شا باندې نوم لیکي، دغه ستن پکې ټومبي او خالونه جوړوي، نوم لیکي، ګل پې جوړوي یا بل زناور پې جوړوي، نو دا خالونه لګول په دویم لعنت ویلی شوی دی. بعضې زنانه د دې غاښونو په منځ کې سوان وی او درس پکې پیدا کی، د غاښونو سوکې او اړخونه سوان کی، نریې کی، نو درزونه پکې پیدا کی، په دوی لعنت ویلی شوی دی. او بعضې زنانه روزې نری کوي، د دې روزو ویښته ګڼ وي نو یو خوا بل خواته نه ویښته وباسي او داسې نری روزې ځان له جوړې کي. دا هم یو قسم ډول دی، په دې ښځو هم پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی.
نو دا کار د لعنت اسبابو کې راځي. نو د دې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. بعضې زنانه داسې وکړي چې د بلې زنانه ویښته راوالي او خپلو ویښتو کې ګډ کړي، کمسۍ ځان له غټې غټې جوړې کړي، زلفې ډېرې شي. نو کومه زنانه چې د بلې زنانه ویښته راوالي او بلې ته یې لګوي، نو چې دا کمې ورته لګوي په هغې هم لعنت، او چې چا ته یې ولګو په هغې هم لعنت. نو په احادیثو کې په دې خلکو باندې د دې عمل په وجه باندې لعنت ویلې شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې الله په دې لعنت ویلې دی. یو زنانه وه هغه راغلله او ویل کوم ځای کې په الله لعنت ویلې؟ ما خو د اول نه تر اخره ټول قرآن کتلی دی، په دې قرآن کې خو نشته چې په دې خلکو باندې لعنت دی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې دا خبر راغله چې فلانې زنانه داسې وی، وی ورته ووایه چې لو قرأتیه لوجدتیه، که چېرې تا قرآن لوستلی وی تا به پکې بیا موندلی وی. د هغه زنانه بیا وی د قرآن د اولې ګتې نه واله تر اخر ګتې پورې د منځ منځ کې چې څونه قرآن یې ټول مې کتلی دی، کوم ځای کې خدای لعنت ویلی دی؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وی دې آیات ته وګوره چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کوم حکمونه چې پیغمبر علیه السلام درکړه هغه واخله، عمل پې وکړه، او چې د کوم نه منې کړې د هغې نه منې شه. نو په احادیثو کې پیغمبر علیه السلام په دې خلکو لعنت ویلی دی، لکه چې پیغمبر علیه السلام ویلی دا په الله لعنت ویلی دی. کم حکمونه چې پیغمبر علیه السلام درکړه چې دا کوه دا د الله حکمونه دي، او کم نه چې پیغمبر علیه السلام منې کړې دا ته الله منې کړې چې پیغمبر علیه السلام په لعنت وی دا په الله لعنت ویلی دی. په یو خاص بنده باندې لعنت ویلی شي چې په فلانی کافر دی لعنت وی، په یو خاص کافر باندې علی لعنت ویلی شي چې یقیني دلیل سره دا معلومه وي چې دی په کفر باندې مړ دی، نو بیا په لعنت ویلی شي. لکه فرعون باندې د لعنت وی، نو د قرآن او د حدیث نه یقینا معلومه ده چې فرعون په کفر مړ دی، ویلی شي په فرعون د لعنت وی. په ابو جهل باندې ویلی شي لعنت، ځکه چې د قرآن او د حدیث نه معلومه ده چې ابو جهل د اسلام په مقابله کې د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې مردار مړ دی، نو په ابو جهل لعنت ویلی شي. په ابو لهب باندې ویلی شي، د قرآن نه معلومه چې ابو لهب په کفر مړ دی. نو د کم انسان په حالت د کفر مړ کېدل یقین سره معلومي، نو بیا په لعنت ویلی شي، او چې په حالت د کفر مړ کېدل یقین سره نی معلوم، نو په داسې کافر لعنت نشي ویلی. موجوده کفار چې مړه شو، نو تا ته پته لګي نه چې آخر وخت کې دله خدای ایمان ورکړی دی او که نه دی ورکړی، دا خدای ته پته ده. نو د یو کافر نوم چې واله چې په فلاني کافر دی لعنت وي، دا نشي ویلی. عام حکم ویلی چې لعنت الله علی الکافرین، په کافرانو دی لعنت وي. لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو دی لعنت وي. نو داسې ویلی شي، خو د یو خاص بنده نوم نشي اغشتی. یو مسلمان که ډیر ګناهګار دی ته په لعنت نشي ویلی، مسلمان دی نشي ویلی لعنت. د لعنت لفظ اکثر دا زنانه په معمولی خبره غصه والی نو زناورو باندې لعنت وی، په لوخو لرګو باندې لعنت وی، په کور باندې لعنت وی. نو کم بنده چې د خولې نه لفظ د لعنت اویسته، نو د لعنت دا لفظ اوته د خولې نه، په دې ټوله ځمکه وګرځېده، ځان له مستحق کته، لعنت لفظ ځان له مستحق وکته، په ځمکه څوک معلوم نه که اسمان ته وکته، هلته څوک معلوم نشو د لعنت مستحق. چا چې ویلی د هغه په مخ واپس راوغورځېږي، چا چې په بل لعنت ویلی هغه لعنت راشي د ده په مخ راپروځي.
نو په هیڅ چا باندې هم لعنت موایا. دا چا چې په حالت د کفر باندې مړه کېدل یقین سره ثابت وي باغی لعنت ویل شي. ان الذين يكتمون بشك اغا خلق یکتمون چاوی پټی ما اغا حکمنا انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البینات د واضح حکمنا والهدى او د هدایت د خبرنا من بعد ما بیناه للناس رست د دین چې موږ بیان کړی دا خبر خلکو د پاره فل کتاب په کتاب کې او دوی پټی نو چې کم خلک پټی اولئک دغه پټون کې خلک چې دي یلعنهم الله الله پدی باندې لعنت وی ویلعنهم اللاعنون او لعنت وینکی پهم لعنت وی الا الذين تابوا مگر هغه خلک چې توبه وستلا چې چا توبه وستلا هغه د لعنت نه بچ دی. الا الذين تابوا مگر هغه خلک چې توبه وستلا واصلحوا او د خپل عمل اصلاح وکړه وبینوا او بیان وک فاولئک اتوب علیهم پس دغه خلق چې دي زرجو د رحمت کوم پاوی باندې توبه قبلوما. چا چې حق پټ کړی وي نو دی به توبه وباسي د خپل عمل اصلاح به وکړي او بیان به وکړي چې دا مسله حق نه وه حق مسله داسې ده. د خپل عمل اصلاح بم کوي خلکو ته به بیانم کوي او توبه به وباسي. داسې نه چې د خلکو مخکې غلط بیان کړی دی پټه توبه وباسي هغه مسله خو خلکو ته غلطه پاتې شوله نو خلکو ته به چې دا مسله غلطه وه او خپل ځان بم په صحیح مسله باندې عامل کې توبه به وباسي لعنت نه بچ. وانا التواب الرحیم او زه توبه قبل انکه مهربان یما. ان الذين كفروا بشک اغه خلق چې کفر کړي دي وماتوا او دوی مړشل وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافرو په حالت د کفر کې مړشو. اولئک علیهم لعنت الله دغه خلق چې دینو په دوی باندې لعنت د الله دی والملائکه او د فرشتو لعنت دی په والناس اجمعین او د ټولو خلق په لعنت دی. د الله لعنت دی په د فرشتو لعنت دی په د خلق په لعنت دی د ټولو چې چا حق پټ ک لعنت دی. خالدین فیها ہمیشہ بی دی پدے مدلول د لعنت کے جہنم مدلول د لعنت کے. خالدین فیها ہمیشہ بی دی پا مدلول د لعنت کے. لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکلیشی د دوین عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی له مهلت ورکړي شي. عذاب به یو شانتی وي مسلسل وي داسې نه چې کله عذاب کم او کله زیات او کله پکې چوټي یو شان مسلسل عذاب وي. لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکړي شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی له مهلت ورکړي. وإلهكم إله واحد او معبود ستاسو یو معبود دے. لا الہ الا ہو نشتر لائق دے عبادت بغیر دغ اللہ نا. الرحمن الرحیم کہ بے حد مہربان دے نہایت رحم والا دے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار بے شکا پا پیدا کولو دا اسمانونو او د ځمکې کې واختلاف اللیل والنهار
او په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجری فی البحر او په هغه کشتو کې تجری فی البحر چې جاری وي په دریاب کې بما ينفع الناس په هغه مالونو سره چې خلکو ته نفع ورکوي وما انزل الله من السماء من ماء او هغه څه چې الله یې نازلوي د اسمان د طرف نه څه اوبه فاحیا به الارض بعد موتها پس جمدے کئی پدی اوبو باندے اللہ پاس مکہ پس دا مرگ دا دینا وبث فیہا من کل دابہ او خوار کری دی اللہ پاک فیہا پدیز مکہ کے من کل دابت ہر قسم جاندار وتصریف الریاح او پا اڑولو راڑولو دا بادنو کے والصحاب المسخر او اغا اوریس چتابے کلیشوی دا بین السماء والارض دزمکی او دا اسمان پا منس کی لآیات لقوم یعقلون پدے کے نخ دا قدرت دا اللہ دی لقوم دا اغی قوم دا پارا یعقلون چی دا عقل نکار اخلی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ معبود ستاسو یو معبود دے ویدے کافرو دا مکی تعجب کو ویدے تمام مخلوق دا پار یو معبود یو خدے دا خو عجیب خبر دا تمام مخلوق یو خدے دا نکی گی دے دا پارا سو دلیل لی دا مکی مکرمی دا یوی مکی مکرمی انتظام دا پارا خودرے سوش پیتا خدایان دی اگوی اثر تا نشی رسول استا خدای دا توڑی دنیا انتظام کئی دا منگ نمانو نو اللہ پاک آیات نازل کر ان فی خلق السماوات والارض بے شک پا پیدائش دا اسمانونو او دزمکی کی لآیات لقوم یعقلون اگه خلقو دا پارا چی دا عقل نکار اخلینو دیکی دا اللہ دا قدرت نشانات تی دے اسمانونو تو گورا نو دیکی دا اللہ دا یوالی چی اللہ شتا او یو دے او دا قدرتنو مالک دے دا دومر لوی اسمان دا چا پیدا کرے دے وی کدے کافرون تپوسو شی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کدے کافرون تپوسو کی چا اسمانو نوزم کی چا پیدا کری دی لَيَقُولُنَّ اللَّهِ خام خواب دا تدویوی چی اللہ پیدا کری دی چی منی چی اللہ پیدا کری دا دون لوی اسمان پیدا کر نور تصواری اسمان پیدا کری دی ستار پیدایش نمخ کے تب مرش بیا بم اسمانوی او تا چه تلیدلی ندی چه پلستری غسته دی رنگ روغنی غسته دی چه تا اسمان سوری شو بیا پیوندونه غسته دی ستاره پیدایش نه مخکم اسمان او ستاره مرگ نه رستم اسمان شتا دا دومره لوی ویل زمکه پیدا کړی دا چا پیدا کړی نو دې کې دا الله قدرتونه دي لآیات لقوم یعقلون والفلک التي تجري في البحر پدې اوبو کې چې کم سیز ورواچې نو ډوبېږي پکې نو دا بحری جهاز دا کشته دا پدې اوبو کې ورواچې دا پکې نه ډوبېږي هر څومره وزن چې دې پکې ورواچو نه ډوبېږي ته پدې کشته کې کېنې او د لري پورې سفر پدې کې کېده یو ملک نه بل ملک ته پکې ځې مالونه پکې وړې پدې کې د خلکو نفع بما ينفع الناس دا اوبه تا لپاره چا تابع کړي دي دا د الله په حکم باندې تابع دي دا الله دا قدرت کافي نه دی د اسمان کې په کم ځای کې ډیګې جوړه چې هغې کې اوبه دي او دومره اوبه چې دا ټول وطن پې په یو ځل سیراب شي بره خو لوښې ښکاري نه دا پسه کې دا اوبه دغلته پرتې دي اسمان بره طرف ته وایي نو د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې دا اوریځ ده دې کې دا بې شمېره مقدار کې اوبه پرتې دي اسمان کې خو نه دي اوریځ لاندې نه ته په جس کې بره وخېجه بره پتا نور لګي
شین اسمان ویني لاندې اوریځ ده او په شړق شیبو باران دې نه راځي. نو دا اوریځ څه شی دی؟ دا څه د اوسپنې لوښی دی، څه د پلاستیک لوښی دی، د لرګي نه جوړ دی، څه شی دی؟ که ته دې اوریځ کې وګرځې راوګرځې لخته مخته پکې ووه نو داسې څه کلک څیز خو نه دی. په دې اوریځ کې دا جس کته پورته ځي راځي، داسې څه ټوس شی خو نه دی چې دی کې سورې پکې نه کي. دا اوبه پکې څنګه ټینګې دي؟ دا پکې الله را ټینګې کړي دي او غټ مقدار کې اوبه دي، ټولې ځمکې ته راکوشي باران وشي. چې الله نه غواړي دغه ډکه په ډکه وریځ بله لخته بولي نو پتا ورېږي نه. وما انزل الله من السماء من ماء، الله اوبه نازلې کړي د اسمان د طرف نه. بیا دا اوبه د ځمکې ته راغلې دا قسم قسم شینکۍ پې زرغونې شوې، دا ځمکه اوچه کړسه وه لکه چې مړه وه. په دې اوبو باندې الله تر و تازه کړله، شنه شنه بوټي پکې را پیدا شو. بیا په دې ځمکه کې دا قسم قسم حیوانات پیدا کېږي. دا پکې چا پیدا کړي؟ دا په خپله نه پیدا کېږي. د هواګانو ته وګوره، کله یو طرف نه هوا کله بل طرف نه هوا. دا درله چا کړي دي؟ دا الله. اوریځ د ځمکې او د اسمان په منځ کې چا تابع کړې ده؟ نه اسمان ته وخته نه په دې ځمکه را پرېوته، د ځمکې اسمان په منځ کې اوړي روړي. نو د هر یو شي ته وګوره، دی کې د الله د قدرت نشانات دي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية، په هر یو شي کې د الله د قدرت نشانات دي. تدل على أنه واحد، دلالت په دې خبره کوي چې الله یو دی. وی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفترست معرفت کردگار. برگ درختان سبز دونو دا شنه شنه پانی، در نظر ہوشیار د اوخیار بنده په نظر کې هر ورقی دفترست، هر یو پاڼه چې د یو لوی دفتر دی، معرفت کردگار د الله د پیژنګلو دپاره. د توت پاڼې دي، د ریخمو چینجې راغې ویې خوړه ریخم ته پیدا شو، او چیلې وخوړلې د توت پاڼې نو د هغې نه پچې پیدا شوې. یوه پاڼه د یو خوا ریخم پیدا کېږي او بل خوا ته پچې پیدا شولې. یوه ځمکه ده، یو اوبه دي، یو نور، یوه هوا. ګنې دې پې کرلې دی، ویښ کې دې ورته مرچکې هم کرلې دی. ګنې خوږ دی او مرچکې تریخ دی. دا فرق پکې چا راوست؟ دا الله. ان فی خلق السماوات والارض، بیشک په پیدائش د اسمانونو د ځمکې کې، واختلاف اللیل والنهار، او په اختلاف د شپې او د ورځې کې، کله شپه لوی شي کله ورځ لوی شي. والفلک التي تجری فی البحر، او په هغې کشتو کې چې جاری دی او روانې دي په دریاب کې، بما په هغې مالونو سره، ينفع الناس چې خلکو ته فیدې ورکوي. وما انزل الله من السماء، او هغه څه چې الله نازل کړي دي، من السماء د اسمان د طرف نه، من ماء اوبه، فاحیا به الارض، جم دې کړي ده په دې اوبو باندې ځمکه، بعد موتها، رستو د مرګ د دې ځمکې نه. وبث فيها من كل دابه، خوار کړي دي الله په دې ځمکه کې، من كل دابه، هر قسمه جاندار. وتصریف الریاح، او په اړولو راړولو بدلولو را بدلولو د هواګانو کې، والسحاب المسخر بین السماء والارض، او هغه اوریځ چې په تابع کړی شوې ده د اسمان او ځمکې په منځ کې، لآیات، دې کې نښې د قدرت د الله دی، لقوم، هغې قوم دپاره، یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.